ویده شوې ښکلې. ونو یو وخت یو ملکه وه. دې ملکې ډېره ښکلې کوچنۍ لور لرله. دې چې په خپلې لور باندې نوم کېښوده، نو لویه مېلمستیا یې ورکړه او دې مېلمستیا ته یې له یوې ښاپېرۍ پرته چې له بده مرغه هېره شوې وه نورې ټولې راوبللې. او لا لویه بدمرغي دا وه چې نابلل شوې ښاپېرۍ سحرګره وه. سحرګره ښاپېرۍ په څه طریقه مراسمو ته راغله او چې د ماشومې نجلۍ د زانګو په خوا کې تېرېدله ویې ویل په 14 کلنۍ کې به ځان په ستن ژوبل کړي او وبمري. ملکې چې دا خبره واورېده له خولې یې چغه ووته، نه نه خدای دې نه کوي. یوې خیرمنې ښاپېرۍ کوډې وکړې او په 14 کلنۍ کې د نجلۍ د مړینې خیره په دې بدله شوه چې په 14 کلنۍ کې که نجلۍ ځان په ستن ژوبل کړي په یو اوږده خوب به ویده شي. کلونه تیر شول، شهزادګۍ لویېده او آخر د ټول سلطنت تر ګردو ښکلې پیغله ورنه جوړه شوه. مور به ډېر احتیاط کاوه چې له ستنو یې لرې وساتي، خو نجلۍ د خپلې 14 کلنۍ په کالیزې کې د شاهي کلا مختلفو خونو او ودانیو ته ورغله چې سیل وکړي او ورځ په خوشحالۍ تېره کړي. په دې منځ کې یوې داسې کوټې ته سر ورښکاره کړ چې یوې زړې خدمتګارې پکې د ستنې کار کاوه. شهزادګۍ چې کله ستن نه ولیدلې له خدمتګارې پوښتنه وکړه، په څه بوخته یې؟ هغې ورته وویل د ستن کار کوم. ستن دې لکه چې کله نه وی لیدلې؟ شهزادګۍ ځواب ورکړ، نه اجازه ده وایي ګورم. خدمتګارې ستن نجلۍ ته ورکړه او نجلۍ په ستن باندې د خپلې ګوتې سر داسې لږ څه خوږ کړو او له دې سره سم نجلۍ په کوټه کې راولوېده. ویرېدلې خدمتګارې ملکې ته منډه کړه. ملکه که څه هم بې حده وارخطا وه، خو چې څه یې په وس کې وو هغه یې وکړل چې لور یې راویښه شي، مګر فایده یې ونه کړه. د دربار طبیبان، تعویذګر او کوټګر ټول یې ورته راوبلل، خو نجلۍ یې راویښه نه کړه. هغه ښاپېرۍ چې د نجلۍ د مړینې خیره یې شنډه کړې وه د ملکې د لور پوښتنې ته راغله. ملکې پوښتنه ورڅخه وکړه، لور به مې څه وخت راویښه شي؟ ښاپېرۍ سړه ساه وایسته، ویې ویل نه پوهېږم. ملکې وویل آیا په یوه کال کې، په 10 کلونو کې، په 20 کلونو کې، آخر په څومره وخت کې؟ ښاپېرۍ ورته وویل شاید 100 کاله وروسته. ملکې چې په غبرګو برخوګانو یې د اوښکو رودونه رامات وو بله پوښتنه وکړه، څه شی به یې راویښه کړي؟ ښاپېرۍ په ځواب کې وویل چې مینه به یې راویښه کړي. که یو پاک زړی سړی ورباندې مین شي هغه به یې له درانه خوبه راپاڅوي. ملکې ته په زړه کې ورتېر شو چې په ویدې نجلۍ به څوک ولې مینېږي. د هغې زړه دومره مات و چې څو ورځې پس یې زړه ودرېدو او ساه یې ورکړه. د دربار کسانو په درانه خوب ویده نجلۍ خپلې کوټې ته راوړه او د ګلونو د امیلونو په منځ کې په خپل کټ پرېستله. د ښکلې شهزادګۍ په سپین مخ کې د ګلاب غوندې سرخي ځلېدله او داسې ښکارېدله لکه څوک چې د مرګي په څېر په اوږده خوب نه بلکې په یوه کرار او خوندور خوب ویده وي. خیرمنې ښاپېرۍ له ځان سره وویل کله چې دا د پیړۍ له خوبه وروسته راویښه شي نو په چا باندې به یې سترګې لګېږي؟ هغه وخت خو به نور خلک وي او دا به هیڅوک پکې نه پیژني. نه نه داسې خو مناسبه نه ده، داسې راویښېدل به ورته ډېر دردونکي وي. زه یې باید یوه چاره وکړم. نو خیرمنې ښاپېرۍ داسې کوډې وکړې چې د شاهي کلا ټول اوسېدونکي که هغه عسکر وو یا وزیران، که مېرمنې وې یا وینځې، له یوه سره ټول د نجلۍ په څېر په درانه خوب ویده شو. دغه راز د کلا چرګان، څاروي، سپي او نور ډول ډول حیوانات هم اوږده خوب یوړل. خیرمنې ښاپېرۍ دا کار ځکه وکړو چې که هر وخت ښکلې شهزادګۍ راویښېدله نو دوی به هم واړه ورسره سمدستي سترګې پرانیزي او شهزادګۍ به ځان د اشنا خلکو او ژوو په منځ کې وویني. له دغه کوډو وروسته د ملکې په ماڼۍ او کلا کې د بیابان په څېر چوپیا خپره شوه. هر څه په ټپه ودرېدل.
او چې کله د ماڼۍ ساعتونه له کاره ولوېدل، دلته د خوځېدلو هیڅ شی پاتې نشول. دلته زمانه ولاړه غوندې وه، که یو نیم وخت به چېرته باد راغی او پرته پاڼه به یې وخوځوله، یا که به مارغه را پیدا شو او وبه چڼېده او د کلا د هدیرې غوندې چوپیا به ورسره ماته شوه. نور نو اکثره وخت پوره سکوت او سکون و. په دغه چوپ او درېدلي حالت باندې کلونه واوښتل. د کلاونو هر لور ته څانګې وکړې، ودانۍ په وښو کې ایسارې شوې، واښه ان د دیوالونو تر سرونو پورې وختل چې 100 کاله تېرېدل د ملکې کلا په یو تت ځنګل بدله شوې وه. دغه وخت د ښکار په نیت راوتلی یو شهزاده په هغې سیمې کې تېرېده چې 100 کاله پخوا د ملکې کلا پکې ودانه وه. شهزاده دلته د یو نږدې ملک د باچا زوی و. شهزاده زلمی و، ښکلی و او یو پټ غم یې په زړه کې ځاله کړې وه. دی به په یوازیتوب کې په داسې ورکه پسې ګرځېده چې د ملګرو په منځ کې د هغې د موندلو تمه نه لرله. د اخلاص، د سکون، د چوپتیا او د سپېڅلتیا لټون کاوه. په خپل وفادار اس باندې سپور سرګردانه شهزاده همدې ګڼ ځنګله ته چې په منځ کې کلا پټه وه ور برابر شو. شهزاده د ځنګل منځ ته د ورننوتو اراده وکړه. په زحمت سره یې په ونو، غنو او ګورو څانګو کې لاره کوله، لکه څوک چې یو پټ راز چېرته غواړي خو نه یې مومي، یا په یوه پټه خزانه پسې ګرځي خو په ګوتو نه ورځي. ناکرار او لالهانده و. څانګې له مخه لرې کولې او مخ په وړاندې روانو. په دې منځ کې ناڅاپه په ونو غنو کې پټه زړه کلا ورښکاره شوه چې دنګ برجونه یې وو. زلمی شهزاده ورته حیران وکتل او اراده یې وکړه چې منځ ته یې ولاړ شي. له کلا څخه د تاو راتاو خندق له پله تېر شو او هرې خواته یې د مړیو په څېر پراته کسان ولیدل، څوک په لاره، څوک په دروازو کې، څوک د دیوالونو په بیخ کې. دوی د ابد په خوب ویده ښکارېدل. شهزاده ورنږدې شو او پام یې شو چې مړه نه دي، ویده دي، ځکه ساه باسي. د ور باندې چغه کړه، راویښ شئ، راویښ شئ، راویښ شئ. خو هیڅ یوه سترګې ونه غړولې. شهزاده د کلا منځ ته ور داخل شو او هلته یې هم ولیدل چې په لارو، په برنډو کې، د خونو په ورونو کې هرې خواته کسان پراته دي. شهزاده چې کوټې کتلې، اخر هغې خونې ته ورغی چې ښکلې شهزاده یې پکې ویده وه. ده په شیبو شیبو ورته وکتل او د هغې په مخې هغه ورکه ښکلا، هغه اخلاص او صداقت او هغه د زړه سکون چې پسې ګرځېدو ټول وموندل. شهزاده خپل احساسات قابو کړل او لږ ورمخکې شو. د ویدې نجلۍ کوچنی سپین لاس یې په لاس کې راوچت کړو او ښکل یې کړ. له مچه کېدو سره سم نجلۍ له ډېر اوږده خوبه راویښه شوه او چې په شهزاده یې سترګې ولګېدې، په شونډو کې یې وویل، ته آخر راغلې، څومره ډېره درته په خوبونو کې منتظره وم. له دې پېښې سره سم کوړې ماتې شوې. نجلۍ را پاسېده، ودرېده او شهزاده ته یې لاس په لاس کې ورکړ. دغه شیبه په کلا کې په اوږده خوب ویده ټول بني آدمان او زناور هم راویښ شول. هر څوک په خپلو پښو ودرېدل او پوره بدلې شوې شاوخوا ته یې په حیرت وکتل. دوی د شهزادۍ خواته ورمنډه کړه چې تر بل هر وخت ښکلې او خوشحاله معلومېده. څو ورځې پس د شهزاده او شهزادۍ د واده په ویاړ کلا په سندرو، په خوشحالیو، په سازونو او په رڼاګانو کې لمبېدله. کلاوالو یو ځلې بیا د ویښې ژوند خو له شکر سره ملګری تر پخوا ډېر خوشحاله ژوند پیل کړ.